معیاري ترمینلونه د هر هیواد د ترانسپورتي شبکې حیاتي برخه او اړتیا ده، خو په افغانستان کې د اړتیا څو چنده زیاته ده، ځکه چې په تیرو کلونو کې دې برخې ته هیڅ پاملرنه نه ده سوې. ترمینلونه نه یوازې د ترافیکي نظم، امنیت او خدماتو د ښه والي سبب ګرځي، بلکې د ښارونو د عصري جوړښت، سوداګرۍ پراختیا او د خلکو د ژوند د کیفیت د لوړوالي لپاره یو بنسټیز ګام دی. دا چې په ښارونو کې د موټرو بې نظمه تګ راتګ، د سړکونو بندیدل او د موټرو بې ځایه درېدل یو جدي ستونزه ده، او یوازې معیاري ترمینلونه کولی سي دا ګډوډي کنټرول کړي. نو د همدې اړتیاو په نظر کې نیولو سره اوسمهال اسلامي امارت په ښارونو او لویو لارو کې د ترافیکي ګڼې ګوڼې د کمولو، د ترانسپورتي چارو د تنظیم، د مسافرو او وسایطو د خوندي تګ راتګ د یقیني کولو په هدف د معیاري ترمینلونو جوړولو ته ځانګړې پاملرنه کړې ده. که څه هم دغه اقدام د ښارونو په ښاري جوړښت کې د نظم راوستلو، د ترافیکي ستونزو د کمولو او د ترانسپورت د اغیزمنتیا د لوړولو لپاره ډیر مهم دی، ورسره د سوداګرۍ، اقتصادي پرمختګ او خلکو ته د عامه خدماتو په وړاندې کولو کې مهم رول لري. دا د کابل پلچرخي سیمه کې د ختیځو ولایتونو د مسیر موټرونو ترمینل دی، چې څو میاشتې مخکې یې چارې پیل شوې دي. د مسؤلینو په وینا په شاوخوا 7 جریبه مځکه کې د 18 میاشتو په موده کې جوړیږي او د مسافرو ټولې اړتیاوې پکښې په نظر کې نیول شوې دي. د ختیځو ولایتونو د مسیر موټرونو ترمینل جوړېدو د پروژې مسؤل مسجدي عمر کریمي وایي چې دغه ترمینل د شاوخوا 1200 موټرو د درېدو ظرفیت لري. د مسافرو لپاره د خوب ځای، مسجد او نورې ټولې اسانتیاوې پکښې په نظر کې نیول شوې دي. قرارداد این پروژه در حدود 18 ماه می باشه که باید 18 ماه تکمیل شود و بهره برداری سپرده شود. 7.5 جریب زمین جای از این پروژه است، تقریبا شامل یک تعمیر اداری در 3 منزل می باشد که شامل تکوی است بر پارکن موترها و 2 منزل دیگر تعمیر اداری است که شامل خوابگاه، جای زنانه، تشنابا، مسجد، وضوخانه و تمام امکانات با سیستم معیارات انجینری در نظر گرفته شده و 2 دانه گاردروم داره، یک گاردروم خرد در دروازه ورودی و یک دانم گاردروم کلان در دروازه خروجی شامل چایاب، دیوار احاطه و همچنان پارکینگ روی زمین. در حدود تقریبا 2 ماه میشه که ما کار شروع کردیم که 25% کارهای ما با پیش رفته. انشالله ما کوشش میکنیم با مو تایمی که با این پروژه در نظر گرفته شده که باید تکمیل شود، کوشش آخری خود میکنیم که 2 ماه پیش از امو بخیر پروژه رو تکمیل کنیم. ورته مهال د یادې پروژې د کیفیت کنټرول مسؤل وایي چې د دغې پروژې کیفیت ته ځانګړې پاملرنه کیږي او 300 کسانو ته د کار زمینه هم برابره کړې ده. دا پروژه چې دا په ستاندرد کوالټي او په معلومو کوډونو باندې، مشخص کوډونو باندې امر کیږي. د ټول کارونه د وزارت د مراقبت کوونکو نظر لاندې تطبیق کیږي او موږ خپل نهایی ستاندرد او کوالټي ته ژمن یاستو. نوموړې پروژه چې دا د الیاس وایس شرکت د تطبیق مسؤلیت تر غاړې ده او په 13 میاشتو کې باید بهره برداري ته وسپارل شي. موږ دې ته متحد یاستو چې ان شاء الله دا د 13 میاشتو څخه مخکې بهره برداري ته وسپارو. نوموړې پروژې په تطبیق سره ان شاء الله د ختیځ ولایتونو د ټول مسافرینو مشکلات ان شاء الله چې په بشپړ ډول باندې حل کیږي. دلته شاوخوا 300 کارګر په کار باندې بوخت دي او خپل ورځنی عاید ترلاسه کوي. له بلې خوا د ختیځو ولایتونو د مسیر 2 تنو موټر چلوونکو د اسلامي امارت څخه مننه وکړه چې ورسره به دوی او مسافرو ته ډېرې اسانتیاوې رامنځته سي. نو فی الحال د لغمان اډه کې مونږ قرار لرو، دغه ځای نه سوالۍ اخلو، زو لغمان د تګ راتګ لرو. فی الحال ډریوران زیات ستونزو سره لاس او ګرېوان دي ځکه چې دغلته مار ده، د ناستې ځای نشته فعلا. خو بیا هم د اسلامي اماراتو نظام بیا هڅه کړې چې هلته موږ د یو ترمینل جوړ کړي چې هلته تقریبا نو د دې په وینا چې 18 میاشتې وخت نیسي. هلته به د ماشومانو لپاره تمځای، سیاست لپاره د ناستې ځای به وي، هلته به مسجد به او د ډریورانو لپاره تمځای به وي. خو به ګورو چې خدای څه کوي. خو بیا هم کور ودان چې هڅه کوي انده که چې خدای څه کوي هغه موږ نه پوهېږو. توکل په خدای. بیا هم مننه د اسلامي اماراتو نه، بیا هم کور ودان.
دغه ترمینل موږ دپاره تر اوسه پورې صحیح نه ده. موږ لپاره هغه پخواني ځای کې ترمینل جوړېږي 18 میاشتې وخت موږ ته راکړی ده. نو د اسلامي امارات څخه ډېره زیاته مننه کوم چې موږ دپاره ترمینل جوړوي. دا چې د ختیځو ولایتونو د مسیر موټرونو ته د ترمینل د جوړېدو ترڅنګ په کابل او ولایتونو کې په څو نورو ترمینلونو کار روان دی، په دې اړه د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت ویان حکمت الله آصفي داسې وایي. په مرکز کابل ښار کې ځانګړي ترمینلونه چې د ختیځو ولایتونو لپاره یا ترمینل په 1.3 میلیون افغانیو په ارزښت په وجیر بزمکه کې جوړیږي. بېلابېل اسانتیاوې به لري چې اداري ودانۍ، چاپېریدونکی دیوال، د موټرو لپاره تمځایونه او همدارنګه د موټر چلوونکو په ځانګړې توګه د سپرلیو یا مسافرو لپاره په ځانګړي ځایونه، مساجد او ټولې هغه اسانتیاوې چې یو معیاري ترمینل ولري په ترمینل کې به موجودې وي. د دې ترڅنګ کابل ولایت اپغمان ولسوالۍ ارغندې سیمه کې تاسو هم په جریان کې یاستئ د څه کم 1300 میلیون افغانیو پر ارزښت باندې ترانسپورتي ترمینل چارې هم جریان لري چې هغه یا ترمینل به هم بېلابېل اسانتیاوې ولري. د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د پروژو پلي کولو ته او په ځانګړې توګه د ترانسپورتي تاسیساتو او د هوایي چلن برخه کې او یا د هوا ترانسپورت برخه کې اولویت ورکوي. موږ الحمدلله د 2.0 جریبه ځمکې لیک کړی دی چې په دغه ځمکې سره به موږ ټول ترانسپورتي تاسیسات جوړ او همدارنګه ګټه اخیستنې ته به وسپارل شي. په مرکز کابل کې د 21 هغو نقاطو تثبیت چې تر څو د تمځایونو او د سټیشنونو لپاره مهم او هیوادوالو او په ځانګړې توګه موټر چلوونکو ته به د ښاري نظم لپاره بېلابېل اسانتیاوې په دغه کې موجودې وي رامنځته شي تر څو وکولی شو په یادو نقاطو باندې ترانسپورتي تاسیسات جوړ او ایجاد کړو. موږ یو ځل بیا ویلی شو چې د یادو ترمینلونو ترڅنګ په ټول هیواد کې د 10 څخه زیات هغه ترمینلونه دي چې هغه بار وړونکي ترمینلونه، مسافر وړونکي ترمینلونه، تیر پارکونه او داسې نور تاسیسات چې د ترانسپورت برخې ته پوره ضرور او همدارنګه اړین دي د پلي کېدو یا د تطبیق په حالت کې دي چې د یادو ترمینلونو په ګټې اخیستنې سره به وکولی شو هیوادوالو ته په ځانګړې توګه موټر چلوونکو ته هم د بار وړونکو موټرو لپاره او هم د مسافر وړونکو لپاره بېلابېل اسانتیاوې رامنځته شي.